مولا محمد یعقوب څه کړي او پاکستان ولې ناهیلی دی؟ په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب ویلي د پاکستان سره د ډیورن پر پوله د طالبانو مشرتابه تر اوسه پریکړه نه ده کړې او نه دوی په پوله د اغزن تار تیلولو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې نوموړي ویلي د ډیورن موضوع ډیره لانجمنه موضوع ده. چیرې اداري حکومت دوی پاکستان ته اجازه ورکړې وه اغزن تار تیر شوی دی په محدود ساحه کې پاتې دی او په دې موضوع مو تر اوسه پریکړه نه ده کړې. هغه وویل دغه موضوع یې د وزیرانو شورا او مشرتابه ته وړاندې کړې ده. په دې مشورې روانې دي او مشرتابه د لارښوونو تر مخه به عمل کیږي. تر اوسه دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې اغزن تار تیر کړي. راتلونکي کې چې څه فیصله وشوه په هغې به عمل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دغه خبره په داسې حال کې کړې چې د ډسمبر په میاشت کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان سره د ننګرهار په پوله لګېدونکي سیمو کې د اغزن تار طالبانو لرې کړی و. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.